د لوی او مهربانه خدای په پاک او سپېڅلې نامه د عثماني چینل یوټیوب قدرمن لیدونکو په سلامونه او نیکیو له هرکلی کوم. هیله من یم چې روغ او جوړ به اوسئ. قدرمنو لیدونکو، راځئ نن بحث او خبرې پر دې باندې کوو چې څنګه وکولی شو خپل شخصیت او خپل ځان وپېژنو او څنګه پر ځان باور ډېرولی شو. نړۍ نن هڅه کوي چې په مختلفو بڼو کې یو کشفیات رامنځته کړي، یو څه کشف کړي. د نړۍ ډاکټران هڅه کوي چې نوي مرضونه او نوي ناروغیانې کشف کړي او د هغې لپاره نوي دواګانې جوړې کړي. نړۍ نن په مادي برخه کې د یو بل سره په کشفاش کې لګیا ده، په داسې حال کې چې د انسان معنویات هیر کړي دي. کله چې انسان د خپل ذهني او خپل احساسي دایرې او نړۍ څخه د باندې لاړ شي، نو که هر څه هم په پراخه پیمانه موجود وي، نو هیڅ معنا به هم ونه لري. د نړۍ زیاتره روانشناسان وایي چې د احساساتو کنټرولول د ځان پیژندل او پر ځان کافي باور پیدا کول دي. خو د چین میلیاردر جک ما وایي چې د زړه کنټرول او یا هم د مغز کنټرولول د ځان پیژندګلوي او د شخصیت په جوړونه کې اساسي رول لري. خو که چېرته اسلام ته ورشو، اسلام وایي چې د زړه او د ژبې کنټرولول اساسي او بنیادي کنټرول دی چې انسان کولی شي په هغې کې ځان وپېژني. نو موږ یو فرمول لرو، کله چې دغه څلور څیزونه یا دغه څلور عنصرونه انسان کنټرول کړي، نو په کامل ډول په انساني دایره کې انسان کولی شي چې خپل ځان وپېژني او په خپل ځان باندې کافي باور پیدا کړي. اول د احساساتو کنټرول. موږ په خپل هیواد کې او موږ په خپله کورنۍ کې او د خپل ترڅنګ د نورو خلکو ترڅنګ ولې نشو کولی خپل احساسات کنټرول کړو؟ اول د احساساتو کنټرول، دوهم د مغز او د ذهن کنټرول، دریم د ژبې کنټرول او څلورم هم د زړه کنټرول. دغه څلور هغه اساسي عنصرونه دي چې په نړیواله کچه که یو انسان ونه شي کولی دغه څلور کنټرول کړي، نو هیڅکله به هم ونه شي کولی په ژوند کې سالم ژوند ترلاسه کړي. انسان د معنا له لحاظه هغه وخت د انسان د باندې حالت جنت کېدلی شي چې کله انسان خپل دننه حالت جنت جوړ کړي. خو موږ خپل دننه حالت جنت نه دی جوړ کړی چې زموږ د باندنی ژوند خراب دی. اوس راځو پر دې باندې بحث کوو چې ولې موږ په هیواد کې نسو کولی، ولې زموږ ځوانان نسي کولی، ولې زموږ ټولنیز نظام او کورنی نظام نسي کولی چې خپل زړه، خپل ژبه، خپل ذهن، خپل مغز او خپل احساسات کنټرول کړي. زموږ مینه په احساساتو ولاړه ده، زموږ جګړه پر احساساتو ولاړه ده، زموږ عقیدوي او رفتاري او فکري او عبادتي حرکتونه ټول پر احساساتو ولاړ دي او د نه کنټرول پر وجه باندې ترسره کیږي. دلیل یې څه دی؟ اول، په هیواد کې فرهنګ او عنعنات، زموږ زیاتره داسې فرهنګونه او عنعنات شته چې هغه د انسانیت او د اسلام سره په ټکر کې دي. دا د دې بحث کېږي چې د انسان مغز، د انسان زړه، د انسان ژبه او د انسان احساسات راڅرګند کړي او د منځ څخه یوسي. دوم، نامناسب باورونه. موږ څنګه باورونه لرو؟ موږ که ځوانان وګورو، داسې باورونه په خپل ذهن کې راڅرخوي چې هغه د نه منلو وړ دي. د دغسې یو باور درلودل امکان لري چې انسان تغیر وکړي؟ نه. غلط درک کول د یو مسلې څخه، د دوه انسانانو ودرېدل، د دوه انسانانو سره همکاري کول، موږ باید حتما یو غلط درک ولرو. دا د غلط درک دلیل د دې باعث کېږي چې دغه څلور عنصرونه کنټرول نشي. بل تعصب دی. د زړه په مریضانو کې یو غټ دلیل هغه تعصب بلل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي چې څوک د تعصب لپاره جنګېږي او څوک د تعصب لپاره ووژل، هغه زما د ډلې څخه نه ده. محدثین وایي په احادیثو کې سرسخترین او خطرناکترین لفظ همدا دی چې کله ووایي چې زما د ډلې څخه نه دی. همدارنګه توهین، تحقیر، تنبیه، ترس، دغه هغه څه دي چې د دې باعث کېږي چې دغه څلور عنصرونه موږ کنټرول نشو کړلی. زموږ 20 کاله یا 22 کاله یا 23 کاله یا 25 کاله له نامناسبو باورونو سره راتېر شول. بیا هیله لرو چې په یوه ورځ باندې تغیر وکړو. دا امکان نه لري. لکه څنګه چې 20 کاله، 30 کاله یا 25 کاله موږ له نامناسبو باورونو سره، له نامناسب محیط سره، له خرابو ملګرو سره، له خرابو افکارو سره ژوند کړی، اوس باید 10 کاله، 15 کاله هڅه وکړي چې دغه حالت تکرار کړي. هر هغه عمل چې د انسان په ذهن کې تکرار شي، هغه کنټرول د مغز له پورته برخې، د مغز لاندې برخې ته راځي.
نو په دې وجه باندې دغه حالاتو تمرکز او توجه کول د انسان په ژوند کې اساسي رول لري. موږ ته په ژوند کې مولانا وایي د فارسي د دري ادبیاتو یو لوی شاعر مولانا رومي وایي چې د انسانانو د ژوند د خرابوالي دلیل د هغوی تمایل انحراف او خراب لارې ته نه دی بلکې حق مو په غلطه لار نیولی. څنګه؟ موږ ته دا نه دي را زده کړي چې که یو څوک خاندي نو حتما افسرده انسان نه ده. موږ ته هیڅکله دا را زده نه کړل چې که یو څوک ډېر ژاړي نو حتما به هغه باید افسرده وي، یا یو څوک ډېر خاندي نو حتما بېغمه دی. موږ ته دا را زده نه کړل چې که یو څوک سګرېټ څکوي نو حتما دا معنا نه لري چې دا موادي او چرسي دی. موږ ته هیڅکله دا را زده نه کړل چې که یو څوک مطالعه نه کوي، یو څوک درس نه وایي نو حتما دا ټمبل او خینګ انسان نه دی. موږ ته هیڅکله دا را زده نه کړل چې که یو څوک یو انسان مایوبه دی نو ناتوانه نه دی. موږ ته هیڅکله دا را زده نه کړل، هیڅکله موږ ته خبرې کول را زده کړل، خو چې څنګه خبرې وکړو دا یې را زده نه کړل. نو ځکه موږ حق په انحراف او غلطه لار نیولی دی. اوس د دې په مقابل کې وګورئ د دې هېواد تر ځمکې او تر خاورې لاندې 3,000 میلیارده ډالر طبیعي سرمایه موجوده ده، خو په وقاحت سره دا خبره او اعلان کوو چې زموږ په هېواد کې 80% انسانان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. څومره یو حیف دی. مقصر او ملامت څوک دی؟ موږ په خپله ملامت یو. ډېری کسان الله تعالی سپورته کوي چې الله زموږ هېواد ولي. ته باید خپل په ګریوان کې وګورې چې باید زموږ هېواد، ځکه الله په قرآن کې څه فرمایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبت او هر بدبختی چې پر تاسو نازلیږي ستاسو له خپله لاس څخه ده. خو بیا الله وایي ما اصابکم من حسنة فمن الله. هر نیکی چې تاسو رسیږي زما له لوري څخه ده، د الله له لوري څخه ده. نو اوس څوک ملامت دی؟ الله فقر نه خوښوي، الله بدبختی نه خوښوي، الله جګړه نه خوښوي، الله وحشت نه خوښوي، غلط افکار نه خوښوي. نو بیا ولې دا څه مونږ انتخابوو؟ دغه لارې ولې انتخابوو؟ دلیل دا دی چې موږ د ذهن، احساساتو، د زړه او د ژبې کنټرول نه لرو. که یو انسان ژبه، احساسات، زړه او دا څه کنټرول نه کړي نو په دې باید اطمینان ولرو چې زموږ ژوند خوار دی او د خواري حالت ته ځي. دا حالت زموږ په خپل لاس په ژوند کې راوستی. ډېری کسان دا سوال کوي چې استاد په دې حالاتو کې، په دې جګړو کې، په دې ناامنۍ کې موږ څنګه ځان کنټرول کړو؟ زه وایم ګورئ موږ په داسې یوه نړۍ کې ژوند کوو چې دغه نړۍ 2 بوده لري، یو مثبت بود یو منفي. تاریکي شته، جهل شته، ناداني شته، فهم او درک هم شته، فقر شته، خو پولداري او پوهه او تدبیر هم موجود دی. نو مثبت او منفي اړخونه لرو. نو ولې موږ افغانانو یوازې منفي اړخ نیولی؟ پیغمبر علیه السلام په داسې وخت کې په بعثت باندې مبعوث شو چې انسانان ژوندي تر خاورو لاندې کېدل، ټوله نړۍ خلاف وه. آیا هغه مثبت اړخ انتخاب نه کړ؟ آیا هغه مثبت باور پیدا نه کړ په ځان کې؟ آیا د هغه درک مثبت نه شو؟ د طایف خلکو هغه په ډبرو باندې ویشته، د هغه پښې او بوټونه د وینو څخه ډک ول. خو کله چې جبرائیل امین راغی او ویې ویل ای د الله رسوله ته غږ وکړه چې غرونه سره راولم او دغه انسانان چې خونیا کړم د منځ څخه یوسم. د الله رسول په تبسم سره ویل چې نه، کیدای شي د دوی آینده نسل مسلمانان شي. نن په طایف کې بهترین مسلمانان دي د هغه مهربان پیغمبر له وجې او له برکته چې ترحم او بردباري یې پیدا کړه. کله چې غواړې چې بریا ته ورسېږي نو 4 تیګانې مراد کړه. اول تفکر، کله چې یو کار کوي فکر وکړه، تفکر ولره. دوهم توکل، په الله توکل وکړه. کله چې غواړې بریا ته ځان ورسوي اول به فکر کوي، تفکر به کوي، بیا به توکل کوي. کله چې تا توکل تر سره کړه بیا څه کوي؟ ته له هغې وروسته تحرک، حرکت به کوي. د یو لار ته هدف ته د رسېدو لپاره حرکت ته ضرورت شته. کله چې د حرکت وکړ تحمل، باید تحمل کوي. یو لار یو هدف ته چې ځان رسوي فکر به کوي، په الله به یې سپاري، حرکت به کوي او په هغه لاره کې چې له هر مصیبت سره مخامخ شي د هغه د تحمل توانایي باید په تا کې موجوده وي. خو متاسفانه موږ دغو څیزونو ته نه ګورو. الله پاک په واضح ډول وایي چې ولا تهینوا ولا تحزنوا ان الله معنا. ای زما بنده مه خفه کېږه او مه نه راحته کېږه ځکه زه ستا سره یم. کله چې الله ستا سره وي ته ولې غمګینه یې؟ خو متاسفانه موږ د خپلو 15 حواسو څخه منفي څیزونه ځان ته جذب کوو او شیطان دا هڅه کوي. کله چې شیطان پوه شو، کله چې شیطان په دې باندې پوه شو چې دغه زړه څومره یو خاص محور دی، د انسان د وجود یو پادشاه دی، نو هڅه یې وکړه چې اول دغه په غلط مسیر باندې راهنمایي کړي او په غلطه لارې د وسواسو په اساس، د غلطو افکارو په اساس، د غلطو درکونو په اساس نو هڅه وکړو چې د احساساتو،
د زړه د ژبې او د مغز کنټرول په خپل لاس کې واخلو، احساساتي نه شو، په انسانانو پورې وابسته نه شو. اوس د دغو څلورو عنصرونو چې موږ ورباندې خبرې وکړې، د احساساتو کنټرول، د ژبې کنټرول، د زړه کنټرول، د مغز کنټرول، د دې د حل لاره څه ده؟ څه وکړو چې دغه هر څه کنټرول کړو؟ آیا حل لاره موجوده ده؟ آیا موږ کولی شو دا هر څه ترلاسه کړو؟ هو. هیڅ قلف یا هیڅ داسې یو قلف نشته چې هغه د کلي ونه لري، او هیڅ مشکل په دنیا کې نشته چې هغه د حل لاره ونه لري. نو که چېرته موږ دغه 5 حواس چې زه اوس بیانوم دا په خپل لاس کې په مثبت لوري باندې وهڅوو، نو زموږ احساسات، زړه، ژبه او مغز د کنټرول حالت ته ځي. اول د سترګو لیدلوری. کله چې تاسو یو څه ګورئ، کله چې تاسو یو څه وینئ، کله چې تاسو په دغه سترګو باندې، په دغه دوربین باندې یو څه ګورئ، نړۍ ته ګورئ، انسانانو ته ګورئ، ژوند ته ګورئ، نو مثبت وګورئ، نه منفي. هر څه ته په مثبته سترګه کتل او په مثبت عینکې کتل ستاسو دغه سترګې د هندرابا په ډول دي چې هغه څه چې ته وینې که چېرته مثبت وي نو ستا مغز او زړه ته به یې په مثبت ډول را انتقال کړي. د زړه کشف کوونکي همدغه سترګې دي. هر څه چې سترګې، هر څه چې زړه ته داخلیږي یوازې د سترګو له لارې ترسره کیږي. نو هڅه وکړو چې د سترګو له لارې مثبت څیزونه جذب کړو، دغه آیندربا کنټرول کړو. دوهم د اوریدو جذب یا د اوریدو حس. کله چې حواس، کله چې تاسو څه اورئ، کله چې تاسو د خلکو خبرې اورئ، نو هڅه وکړئ چې مثبت یې واورئ. موږ چې کله په لاره باندې ځو، که هغه نجونې وي، که هغه هلکان وي، له یو بل سره په منفي څیزونو فکر کوو، یا په بېځایه افکارو باندې، یا په بېځایه حسادت باندې، یا په کینه باندې، یا په بغض باندې، یا هم په وابستګانو باندې خبرې کوو. هر هغه څه چې تاسو ته ستاسو لپاره په دنیا او آخرت کې ګټور نه وي، نو دا یاد ساتئ چې هغه مجلس د شیطان مجلس دی. هڅه وکړو چې په هغه مجلس کې ګډون وکړو چې هغه د انسان په تغییر کې یو رول ولوبوي. مثبت وګورو او مثبت واورو. مثبت اوریدل د دې باعث کیږي چې ستا زړه ته مثبت څیزونه داخل شي. دریم، مثبت ویل. کله چې تاسو خبرې کوئ، سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردانی، ز حرف بی مروت آشنا بیگانه میگردد. هر کله چې خبرې کوئ نو سنجیده خبرې وکړه تر څو خپل دوست او رفیق او انډیوال خفه نشي درڅخه. مولانا وایي هر که سخن را نسنجد از جوابش برنجد. که په خبرو عقل انسان د خبرې کولو څخه مخکې فکر کوي، خو نادان انسان د خبرې کولو څخه وروسته فکر کوي. نو هڅه وکړو داسې یو څه ووایو چې زموږ احساسات په ښایسته ډول کنټرول سي. څلورم، مثبت لیکل. کله چې ته مثبت ولیکې، مثبت اهداف ولیکې، مثبت شعر ولیکې، مثبت مقاله ولیکې، دا د دې باعث کېږي چې تا وجود ته مثبت څیزونه جذب شي. همدارنګه پنځم دا چې مثبت فکر وکړه. کله چې انسان مثبت فکر وکړي، مثبت وګوري، مثبت واوري او مثبت ووایي او مثبت ولیکي، نو امکان نه لري چې د انسان د نننۍ نړۍ دی خرابه او په منفي لار حرکت وکړي. دغه هغه 5 حواس چې د انسانانو د احساساتو، د ژبې او د مغز د کنټرول په برخه کې اساسي رول لري. نو تاسو هڅه وکړئ چې دغه 5 حواس په اساسي او بنیادي ډول تر خپل کنټرول لاندې راولئ. قدرمن لیدونکو، زموږ د خپرونې د انسانانو پر شخصیت او د انسان پر باورونو او اعتمادونو راڅرخي. لومړی بحث او خبرې مو د انسان پر احساساتو، د انسان پر مغز، د انسان پر ژبې او د انسان پر زړه د کنټرول په ارتباط وي. بحث او خبرې د احساساتو په اړه باندې هم لرو، جالبې خپرونې همدارنګه د زړه په کنټرول، د ژبې په کنټرول او د احساساتو په کنټرول باندې. همدارنګه دا چې څنګه بریا ته ورسیږو، څنګه کولی شو بریالیتوب ترلاسه کړو، کوم 4 عناصر باید مد نظر ولرو. د احساساتو د مغز د کنټرول نه دلایل څه دي، ولې نشو کولی چې کنټرول یې کړو. همدارنګه د هغه حل لارې څه دي. له موږ سره پاتې شئ. په راتلونکو خپرونو کې به تاسو د زړه په ارتباط او د احساساتو، د ژبې او د مغز په ارتباط کافي معلومات ولرئ، تر څو د ژوند په ټولو اړخونو کې مو تغیرات رامنځته شي. تر بیا ښې چارې ولرئ.